यारी साहब मेरा आवाज सुन रहे हो आप? सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। यारी साहब मैंने आपके साथ एक बार बात किया था आपके लाइफ में टिकटॉक पे। मैंने आपको मुनाजरे के लिए इन्वाइट भी किया था कारी साहब शफीउल्लाह मोमिन के साथ। और आज हमारा उलमा इधर है। بس ودروا بله سلام خوب هستن. بفرمایید. خیر من نگفتم الله یاری رو میارم، من گفتم که ایشان لایف امیال هستن، میشه شما با ایشان تماس بگیرین؟ او گریخت 3-4 دفعه گریخت ویدیو هم نه گریخت شما خب به خاطر دفاع از صحابه شما اینقدر زحمت باید بکشید. کسی که بگریزه چی رقم کتی از او بحث نه او همیشه او مرد گریز نیست، او کسی هست که همیشه چالش داده و همیشه علمای شما مناظره کرده. صبر ویدیو ورته وخی زر کو دا زری ورته په ثبوت ورسوي اله زری په ثبوت ورته ورسوي لا چا سره دغه ویدیو ها نه اونا خب یک ویدیو شما رو که دیدم که شما نه اونا خب گفتن که شما بد زبانی میکنین به اون خاطر یک دفعه یک ویدیو را که شما میگین، ولی دلیل نمیشه که شما دفاع نکنید از صحابه. یک دقیقه صبر کو قاری صاحب چی میگه؟ صبر کو یک دقیقه. ما کی به مجوسی بگویم بد زبانی هست یا کسی که به زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بگویه که او کافر و مشرک و زانیه بود و بد زبانی نیست. او از کتاب شما میگه و از خود نمیگه چیزی. من از کتاب شما میگم که شما مجوس هستی. خب اینا رو شما برید در مقابل علامه میسخنم شما علی ببین علی نشانه میتم مایک تو میتکو که من نشانه بتم که مردمم ببینه که چرا نشانه الا کو برید در مقابل این مردم هستی، این مردم هستی، این رقم جاهل انسان ها هستی، ولی از ما لطفا این قدر جاهل ما میگم که ما میگم که ما اینجا می ویدیو را نشانه بدم که یک انسان که قول یک دیگه قبول نداره مجبور هستیم که ویدیو را نشانه بدم. ویدیو مو چکړه وای نه خیر نه لطفا مرم اجازه بدید من گپ بزنم یکم. نه مایک بسته کو صبر کو مایک تبان کو نه خیر نه 20 ثانیه 20 مایک بسته کو تاکي ویدیو نشانه نه بابا عبدالرحمن دی کنه بابا عبدالرحمن هغه په داسې وخت کې ګونګی شو. دا درای دا सुन रहे हो आप? सुन रहे हैं जी, دا صبر دا मैंने आपके साथ एक बार बात किया। لسره यारी साहब मेरा आवाज सुन रहे हो आप? सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। यारी साहब मैंने आपके साथ एक बार बात किया था आपके लाइफ में टिकटॉक पे। मैंने आपको मुनाजरे के लिए इन्वाइट भी किया था कारी साहब शफीउल्लाह मोमिन के साथ। और आज हमारा उलमा इधर है। بس ودرو ښه بابا عبدالرحمن صاحب ته دا شکل مبارک لري ښکارا کړه که تکلیف نه وي دغه کس وګوره دغه کس مور لګلی و وایي زه له سره ته دې ما که چیرې د اهل بیت ما به شما چیلنج میتم که یک گپ که ما به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کرده باشم بر ما نشانه بیتی که ما از میدیا را ترک میکنم میرم. خب گوش کن من برای شما میگم، من چندین بار خودم شاهد از این سخنان شما قرار میکنه من اجازه میدم شما قرار میکنه باز میگه که والله این رقم صحبت و این رقم صحبت. خب گوش کن لطفا اجازه بدید مرا یک چند ثانیه. من خودم شنیدم از شما که وقتی که در مورد امام 12 شیعیان شما یک چیزای عجیب و غریب چندین بار گفتین و مسخره کردین. من خودم شاهد بودم. از کدوم شما؟ نه خب درست است. من عرض ما چی است؟ تای کنید عرض ما ضرورت نداریم به عرض تو به دیگه تو آلی ما به زنده ها و به مرده های رافضی ها و شیعه ها چلنج میتونم که مادر و پدری امی 12 شما بری ما ثابت بکنه که مادر و پدر داره یا نداره. کتب شما میگه نه مادر داره و نه پدر داره. امام حسن العسکری هیچ بچه نداشت. خب گوش کن او انسان ای توهین است. ما میگم که 12 شما نه مادر داره و نه پدر داره. شما میگه ما توهین نکردیم. برو فقط گوش کن سخن ما را گوش کنید. برو سیغه کو فقط گوش کنیم. اعوذ بالله چی شوی؟ فقط گوش کنی. اوه فقط غوږ راته ونیسه. نو دلته خو د صیغې میدان نه ده سي بولي ور باندې ولګو
چند است؟ 2 ساعت 2.5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت اینجا گوش چی دا کمنټونه خلاص کیا بابا عبدالرحمن کمنټ خلاص کړه. الله دې وکړي چې دا دی ورخو می پریدي یا رب يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برو أمو الله يريد بيار برو بخير 5 دقيقة زيادتم نمي خوين 5 دقيقة إنجا بيار بس 5 دقيقة بخدا قسم 5 دقيقة فقط برو بقول كي قاري سيب تيارس آني ما دلاي فستن برو بخير برو بيار قاري سيب دولسم بدغار نوزي خو الله يري برانش لدونه سي پختنه وکړي سي د تا کتاب وایي سي نرګس ني ایمان معلوم ده ني اسلام معلوم ده ني پلار معلوم ده ني مور معلومه ده د تا کتاب د څوای کدي د مهدي پختنه وکړي سي مور پلار څوک ده وای دا توهین ده. الله اکبر. او دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ودي صحابه سي قران ورته صادقين مفلحين ويل دي بدي بس خبري را اخي السليم نا عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین امو نرگیست پرسان بکنین که نرگیسه کی بود کجا بود و وقتی کی شبها و روزها تیر می کرد. برو قتی مردگاوا که نخاس بود نخاس میشه در بحار الانوار روایت است برو اونجا ببینید که قتی مردگاوها شبها روزها تیر می کرد. کتابی شما میگه من نمیگیم. برو بحار الانوار جلد 51 صفحه 7 ببینید کامل روایت است. امامی تو میگه اگر امام قبول داری میگه که چرا رقم تو یک مردگاه و شب تیر کردی و به شما چیز نگفته باشه. برو اوس دلته دا خبري خبرونه شروع کوو کینه شروع کوو کی ثبات پرېږدو والله کنه پوهېږم چې اوس بیا خبري شروع کړم دا موضوع بیا په نیمه کې بیا پسې را خرابه سي یا حوصلم دې ته د انسان ورته ختميږي. ثبات به کو کاری صاحب ځکه چې دا ټول اکثر به شناخته هم ډیر راسي او بلای په سکیورټي څوک ستمنه دلته چې شی بابا عبدالرحمن صاحب خپل کسان هم لګ دی هغه خلاص کوم که بل سبا سره راشي که سبا وشي بهتر به فکر کو نه رستاس خپل خو نه اصلا کې مشکل څه شي دا اصلا کې مشکل څه شي دا دوستانو اصلا کې د موږ زباید نن فقط به دې خاطر مرغله وسیله تاسو سره مو مجلس کړی وای چې موږ لایف بیرته خلاص شو خو هغه بیا ما موضوع ځکه دغه موضوع ته زړه ډیر مزړو لیواله و مرته سیمال بیا پراتون کې شپو کې خبرونی ځکه په میډیا کې اوس موږ ته ځوان ډیر سخت شوی د 2-3 ورځې د موږ لایف سم وي 10 ورځې بیا خراب وي 2 ورځې سم وي 15 ورځې بیا خراب وي نو خیر تاسو بعضی کسان راپورته کړی که څوک راځي بعضی کسان راپورته کړی سي د لای بلی ور سره خوندور سي او تاسو کوشش وکړئ دوستانو که ستړي کیږئ نه دغه 2 میلیونه ته د سبا لپاره خو د لایف سم سي که نن خبرونه وسو خو ډیر بخوي که ونس ولد سبا لپاره خو به ان شاء الله لایف بیا سم وي الله دې وکړي چې ټیک ټاک ته معلومه سي